د سترې محکمې د دارالانشا لوی رئیس محترم مفتي عبدالرشید سعید، د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو عمومي رئیس محترم مفتي حزب الله ابراهیمي، د سترې محکمې د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس محترم مولوي عبدالرحیم راشد، د سترې محکمې د دارالافتاء رئیس محترم شیخ عزیز الله مظهری، د کابل د مرافعې محکمې رئیس محترم مولوي عبدالغفار رحمانی، د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتي انعام الله سمنګانی، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې زموږ دویمې خبري ناستې ته چې د سترې محکمې خبري ناسته ده ښه راغلاست. په دې خبري ناسته کې به په پیل کې محترم حقانی صاحب د خپلې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات درکړي او ورپسې به محترم مظهري صاحب خپلې خبرې ولري او بیا به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو د هر څه تر مخه د ناستې د لا ښکلا په مخه د محترم مفتي ذبیح الله ساجد صاحب نه هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د قرآن کریم څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. محترم ذبیح الله ساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. له محترم مفتي ذبیح الله ساجد صاحب نه په مننه چې زموږ دا ناستې د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو رنګینه کړله او اوس په ډېر درنښت د سترې محکمې اداري مرستیال محترم شیخ عبدالمالک حقانی صاحب نه هیله کوو چې د موضوع په تړاو خپلې خبرې پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت د قضایه قوې د 1443 هجري قمري کال د اجراءاتو لنډ راپور. د رسنیو د مرکز قدرمنو مسؤلینو، د رسنیو محترمو استازو او د هیواد ټولو شریفو خلکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله رب العزت فیصله کړې ده چې عبادت یوازې زما لپاره کوئ. عبادت شرعاً د الله جل جلاله د اوامرو هغه انقیاد دی چې په غایت تذلل، محبت، خشیت سره وي. داسې عبادت هغه خلق کولی شي چې د اسلام روح، اسلامی تقاضا او اسلامی خصوصیات پیژني. وقال الله تبارك وتعالى إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الله رب العزت قرآن کریم کی داود علیہ الصلاة والسلام توایی چې اے داود علیہ السلام مشتاسی د خپل نظام او د مځکې د خلقت او د پیدایشت مسئول او خلیفه جوړ کړاست او تاسې به د الله پر مځکه باندې خلافت لري او الهی حاکمیت به پر مځکه باندې پلی کوي. محترمو حضارو او ګرانو هیوادوالو،
حاکمیت، مسئولیت دا یو ولجا او غنیمت نه دی بلکې خطرناک مکلفیت دی. اسلامی خلافت او حاکمیت الله رب العزت و انبیاء علیهم الصلاة والسلام بیا وروسته خلفاء راشدین رضوان الله علیهم اجمعین بیا د اسلامی هدایات سره سم علماو، صلحاو او دیندارو خلکو ته وسپارل شو چې د الله جل جلاله پر مځکه باندې او د الله په پیدا کړي نظام یوازې د الله جل جلاله دین او قوانین د لارې د خلکو سیاسی، دنیاوي، معنوي او روحانی قیادت کولای شي. ځکه الله رب العزت پر نظام نور جعلی نظریات، باطل عقیدې نه مني. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام هم د مدینې منورې امام، هم روحانی عالم، هم د وحی الهی عالم او هم اسلامی تدریسات مدرس، سیاسی قائد او اعلی قمندان وو. او الله رب العزت داود علیه الصلاة والسلام ته خطاب کوي چې تاسې د خلکو په مابین کې د حق فیصلې کوئ او د هوا او د خواهشاتو اتباع مه کوئ. اسلامی قضات به د فیصلو په صادرولو کې د حق څخه انحراف نه کوي چې مالی او مادي منافع یا قرابت یا دشمنی یا قومیت یا لسانی اختلاف وغیره ورباندې د حق څخه د انحراف سبب نشي. نو ځکه اسلامی قضا هغو کسانو ته چې اسلامی ماهیت او حقیقي نجات او فلاح نه پیژني نه سپارل کیږي، او یا یې دین، عقیده، مذهب، فرهنګ او اسلامی عنعنات تسخیر شوي وي او د پردیو په تقلید کې اسلامی حریت، وقار او اسلامی فداکاری او اسلامی مقاومت روحیه بایللی وي، او یا یې کفار د خپلو شومو اهدافو لپاره استعمالوي. د قضاوت حق نه لري، د خپلو مالی مصالحو په خاطر د پردیو بندگی کوي او اسلام ته د سیکولر او دیموکراسي په دوربین کې ګوري. د قضا د مشروعیت حکمت الله رب العزت دا نظام حاکم کړ چې په وسیله الهی عدالت تامین شي، په دې خاطر چې الله جل جلاله خپل قاضي او رسولانو او خلیفګانو هم د هغه الهی قضاوت او عدل تامین کړی دی. دا څرګنده او روښانه ده چې د امتونو بقا، سعادت او ښه ژوند په عدالت پورې تړلی دی. په الهی قضا کې د مظلوم نصرت کیږي، د ظالم د ظلم مخنیول کیږي، خصومات او فساد پکې دفع کیږي، د ټولنې او فرد پر اصلاح پکې کیږي، د نفس، مال، ابرو او حریت ساتنه کوي، د دنیا اصلاح او د آخرت نیکمرغي پکې نغښتې وي، په نیکو امر او له بدیو څخه پکې مخنیوی کیږي. نړیوال دی د اسلام د دغه ستر نعمت عدالت د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د اسلامي امارت د عدالت احسان ومني، ځکه د نړۍ د قیام او بقا یوازنی لامل الهي اسلامي عدالت دی.
د شرعي قضا حکم الله رب العزت قرآن کریم کی فرمائی کونو قوامین بالقسط. الله رب العزت ټولو د الله د عدالت د تامین او د قوانینو نافذینو ته دا هدایت کوي چې تاسې په عدالت باندې ودرېږئ، تاسې پر عدالت باندې ثابت قدم پاتې شئ او تاسې خپلې فیصلې په عدالت سره کوئ. کم چاته چې قضا وسپارل شوه هغه قضا دا د عیني فریضه ده او په مجموع کې د اسلامي هیواد دپاره قضا فرض کفایي ده. قضا خپلواکه او مستقله ده، هیڅ دولتي مسؤولین او غیر دولتي کسانو ته جواز نشته چې په قضایي چارو کې مداخله وکړي. دلیل الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله رب العزت قرآن کریم کی حکماو ته دا خطاب کوي چې د چا دشمنی، د چا دوستی او د چا روابط دي پر تاسې باندې باعث نسی چې تاسې د عدالت څه واوړئ. الله رب العزت وایي تاسې فیصلې په عدالت باندې کوئ، دا الله ته ډیره بهترینه تقوا او د الله د رضا سبب جوړیږي. په قضا کې د الله رب العزت د اوامرو تنفیذ دی چې د حق او عدل معیار دی. اصلي او معنوي اطمینان د هیواد آبادی په عدالت او د الهي قوانینو په تطبیق کې ده. ظاهري سوري او پانی آبادی په تعمیراتو سره کیږي، دغه ډول آبادی وفا او بقا نه لري. د هیواد شریفو خلکو او د قدر وړ رسنیو ته د قضایه قوې د 1443 هجري قمري کال تشکیل 5408 بستونو ته رسیږي چې په دې کې 2600 قضایي بستونه، 1002 اداري بستونه، 1916 خدماتي کارکوونکو بستونو ته شامل دي. په 1443 هجري قمري کال کې د اړتیا سره سم د قضایه قوې تشکیل د لاسوهنې او تشکیلاتي تورم څخه د مخنیوي او د قضایي خدماتو د لاشوالي په موخه جوړ او مراحل ترسره شوي دي. دغه چې تاسې ته وړاندې کوم د قضایي قوې د 1443 هجري قمري کال چې د 1400 هجري شمسي کال سره سمون خوري د اجراءاتو، فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور دی. اول د سترې محکمې د اجراءاتو راپور. په دغه موده کې د سترې محکمې عالي شورا 50 عادي او فوق العاده غونډې دایرې کړي دي چې لاندنیو مواردو ته پکې رسیدنه شوې ده. د تجدید نظر د عرایضو د څېړنې په برخه کې د 55 په شمېر موضوعات را رسیدلي دي چې د لازمو کړنو څخه وروسته اړونده څانګو ته استول شوي دي. د صلاحیتونو په برخه کې اختلافات، د محکمو ترمنځ د صلاحیتونو په اړه راغلي اختلافاتو 14 حقوقي، جزایي، تجارتي او فامیلي دوسیې
حل او فصل کړي دي او صلاحیت لرونکو محکمو ته یې په اړه لازم هدایات ورکړل شوي دي. د استعداګانو په برخه کې 615 استعداګانې چې د محکمو او اړوند مراجعو څخه راغلي وي د شرعي اصولو په رڼا کې جواب شوي دي او د دې جملې څخه 28 موضوعګانې چې عامه بڼه یې درلوده د شرعي اصولو د ښه تطبیق او د قضایي وحدت د ایجادولو په موخه د متحد المعال په توګه ټولو محاکمو ته لیږل شوي دي. د محکمو د تبدیلي په برخه کې په دې برخه کې 810 جزایي مدني تجارتي احوال شخصیه او فامیلي موضوعګانو په اړه جلا جلا تصویبونه صادر او لازم تصمیمونه نیول شوي دي. د دریګونو محکمو اجراءات په 1443 هجري قمري کال کې 3355 جلد دسیې د سترې محکمې اړوند دیوانونو 1,212 جلد دسیې د استیناف محکمو او 15,319 جلد دسیې د مرکز او ولایاتو د لومړنیو محکمو چې ټولې 8,410 جلد دسیې کیږي په دوران کې وي. د دې جملې څخه 15,092 دسیې په ابتدایي مرحله او 8,155 په استینافي مرحله کې او 1,302 دسیې د تمیز په مرحله کې حل و فصل شوي دي او 43,610 دسیې فعلاً دریګونو محکمو کې تر کار لاندې دي. د تقنیني اسنادو مراحل د تقنیني اسنادو د څېړلو او ترتیبولو په برخه کې د قضایت ځواک په چوکاټ کې لاندني اسنادو په اړه کار شوی دی. د مدني دیوان د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. دوم، د عامه امنیت د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو د دیوان د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. دریم، د تجارتي دیوان د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. څلورم، د قضایه قوې د منصوبینو د پیژندنې طرز العمل. پنځم، د مقام د تحریراتو د ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. شپږم، د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. اوم، د ملکی کارکونکو د اجراءاتو د ارزیابي طرز العمل. اتم، د کارکونکو د ارتباط عمومي مدیریت طرز العمل. نهم، د ملکی کارکونکو د اول بس څخه تر اتم بس پورې د تعیناتو طرز العمل. لسم، د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو د ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. یولسم، د دارالافتا ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. دولسم، د تعلیمات قضایی ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. دیارلسم، د محررینو د سټاج د پوهاوي مقرره. څوارلسم، د مرکزی تمیز عالی ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. پنځلسم، د قضایه قوې اداري معاونیت مقرره. شپاړسم، د قضایي تفتیش ریاست کړنلاره. اوولسم، د پلان او پالیسي ریاست کړنلاره. اتلسم، د مالی او اداري چارو عمومي ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. نولسم، د دارالانشاء ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره.
شلم د سترې محکمې د مقام دفتر ریاست د اجراءاتو او فعالیتونو مقرره. راپور اخیستل او د اجراءاتو څخه څارنه. د محاکمو کار او فعالیت راپور د ویډیویي کنفرانسونو له لارې تنظیم او د تیر کال په جریان کې د هیواد د زونونو د محکمو راپور اخیستلو سیستم او همدارنګه د محکمو د فعالیتونو راپور د سترې محکمې د عالي شورا په غونډو کې اوریدل شوی دی. همدا ډول د یوه کال په جریان کې 41 ځلې د پلان سره سم عاجي تفتیش د مرکز او ولایاتو د محکمو د اجراءاتو راپور اخیستی دی چې 83 موضوعات د سترې محکمې د عالي مقام د هدایت په اساس په اقتضایي توګه بررسي شوي دي. د قاضیانو مقررول او بدلول. د قاضیانو د مقررېدو پروسه داسې تنظیم شوې ده چې هغه علما چې وړه او لویه دوره یې بشپړ کړي وي او د قضا او افتا په برخه کې کاري مخینه او تخصصي روزنه ولري او په تقوا، اخلاص، امانتداري او رښتینولۍ باندې سمبال وي. د هغوی څخه لومړی تحریري او بیا تقریري ازموینه د یوې شفافې او رڼې پروسې له لارې اخیستل کیږي. کوم وخت چې یو کس په دواړو ازموینو کې بریالی شي نو د بریالي شوي قاضي معلومات بیا د سترې محکمې د عالي شورا سره شریکیږي. په وروستۍ مرحله کې د مقررې پیشنهاد د مشرتابه مقام ته استول کیږي. ارتقای ظرفیت. د ظرفیت لوړولو په برخه کې مو په تیر یوه کال کې ډیر زیات پرمختګونه کړي دي چې د مثال په ډول یې یو څو ستاسې مخ ته وړاندې کوو. د 10 په شمېر علمي او زده کړیزو برنامو ماسټري او نویو ګمارل شویو رئیسانو لپاره د لومړني رهبري مهارتونه، د کمپیوټر لومړنۍ زده کړې، د مسلکي کړنو او سلوک کړنلارې، اداري مراسلات، حقوقي او جزایي اندراجونه د قضایه قوې منصوبینو ته په لاره اچول شوي دي چې د ګډون کوونکو شمېر یې 70 تنو ته رسیږي. د محاکمو د کړنو د واحدې رویې د رامنځته کولو په موخه د صادره او وارده کتابونو، رسیداتو د عرایضو ثبتولو، د محکمو د وثایقو د څانګو لپاره شاریه دفتر او د پریکړو پاڼې او د جل او ابلاغ پاڼې د لارښوونو مطابق چمتو، ترتیب او تدوین شوي دي. د زده کړیزو تدریسي موادو تدوین او چمتو کول، د کړنو ارزونه، پلان ګزاري، اداري مراسلات، د افغانستان د محاکمو اداري سیستم او مسلکي سلوک تر نامه لاندې چمتو شوي دي. د راپور ورکولو په وخت کې 124 مرکزي او د 101 تنه د ولایتونو رقابتي کارکوونکي د کړنو د ارزونې د طرز العمل سره سم ارزول شوي دي. د قضایه قوې د ملکي کارکوونکو د فعالیت د څارنې په طرز العمل باندې کار کول، د رئیسانو د وړتیا د لوړونې په موخه د رهبرۍ تر عنوان لاندې د روزنیز ورکشاپ په لاره اچول، کوم چې د ملکي خدمتونو د اداري اصلاحاتو ادارې د ملکي خدمتونو انسټیټوټ د روزنې په مرکز کې دایر شوي وو. د کلني کاري پلان او راپور پر بنسټ د کارکوونکو د کاري ارزونې فورمونه څېړل او تحلیل. د کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، لغمان، نورستان، کونړ، پکتیا، لوګر، غزني، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر او نور ولایتو قاضي صاحبانو، مفتي صاحبانو
او مورینو لپاره د اداري او حقوقي اصولنامې، مجلة الاحکام، معین القضات، رهنمای وثایق، اصول محاکمات او د آداب المفتي تر نامه لاندې سیمینارونه او همداراز د عرایضو، استعلامونو، جلپانو او فیصلو په اړه عملي او نظري زده کړې ورکړل شوي دي چې دا ډول سیمینارونه او ورکشاپونو لړۍ دوام لري. د یادولو وړ ده چې د 8 زونونو د نظامي محکمو قاضي صاحبانو، مفتي صاحبانو او مورینو سره د هغوی د صلاحیتونو او نورو اړینو مسایلو په اړه هم د سترې محکمې د محترم رئیس قاضي القضات صاحب په لارښوونه او موجودیت کې غونډې ترسره شوي دي چې د ګډون کوونکو سره په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د اداري فساد سره مبارزه. د اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې د سترې محکمې د تفتیش ریاست لخوا یو قاضي، 3 اداري کارمندان او مورران او 6 تنه قضایه قوې ته غیر منصوب کسانو په شمول 15 تنه د بډو اخیستو، 2 جعلي اسنادو کارول او د رسمي اسنادو د غلا په تور نیول شوي دي چې اړوند د دوسیې د لومړنیو تحقیقاتو وروسته په ټاکلي وخت او شرعي اصولو په رڼا کې د عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي. د قضایاو د مدیریت سیستم. د قضایاو د ثبت د سیستم په اړه چې مشري یې د سترې محکمې په غاړه ده، د نورو اړوند ادارو سره لکه لوی څارنوالي، د عدلیې محترم وزارت، د ملي دفاع محترم وزارت، د کورنیو چارو محترم وزارت، د استخباراتو لوی ریاست او د زندانونو چارو د ادارې سره په ګډه د رهبري مهالنۍ غونډې ترسره شوي دي چې د غونډو په ترڅ کې په دې سلا وشوه چې 2 نورې کمیټې هم جوړې شي چې یوه یې د څارنې کمیټه او بله یې تخنیکي کمیټه وي. د رهبري د کمیټې له لوري د ثبت د سیستم لپاره د یوې جامع طرحې په جوړولو هم پریکړه وشوه چې د نیکه مرغه یا د طرح د کمیټې له لوري لاسلیک او عملي چارې پیل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د ثبت د سیستم له لارې په مرکز او ولایاتو په جزایي برخه کې 5449 قضیې او په حقوقي برخه کې 8750 قضیې ثبت شوي دي چې په مجموع کې 14308 قضیو ته رسیږي ثبت شوي دي چې د قضایاو د ثبت دا لړۍ هم داسې دوام لري. د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ. د سترې محکمې د معلوماتي ټکنالوژي د هیواد په مرکز او ولایاتو کې د قضایه قوې محاکمو او اداري څانګو ته د ټکنالوژي اړین خدمات چمتو کولو په برخه کې زیات پرمختګونه لري. د مالی کال په جریان کې په دې برخه کې د کمپیوټر پرنټرونو ترمیم او د انټرنیټ شبکې فعالیت چمتو کولو لپاره په مرکز او ولایاتو کې ډیر کار کړی دی چې تر ټولو مهم یې په لاندې ډول دي. اول، د کابل ښار د حوزوي محکمو لپاره د امنیتي آلاتو نصب او تنظیم کول. دوهم، د قضایي تعلیماتو ریاست ودانۍ اړوند د امنیتي کمرو نصب او فعالول. دریم، د امنیتي کمرو او چکولو د سیستم فعالول او د کابل ولایت د وثایقو مخزن 15 امنیتي کمرو ترمیم کول. څلورم، د سترې محکمې د شعباتو د نیټورک شبکې کیبلینګ. پنځم، د قضایي احصایې د ډیټابیس رامنځته کول. شپږم، د تفتیش عمومي ریاست ډیټابیس رامنځته کول. اووم، د کابل ولایت د وثایقو مخزن ډیټابیس رامنځته کول. اتم،
د تطبیق او مطالعات عمومي ریاست ډیټابیس رامنځته کول. نهم، د ویب سایټ معلوماتو تازه کول او د موجوده اړتیاو سره سم د سترې محکمې ویب سایټ جوړښت او ډیزاین بدلول. ستره محکمه هوډ لري چې په مرکز کې د اداري اجراعاتو سیستم عصري او په ټولو ولایتو کې د قضایي واحدونو د عصري کولو په برخه کې تخنیکی فعالیتونو په تړاو نور اقدامات هم وکړي. د قضایي علني جلساتو ترسره کول. د قضایي علني جلسات د هیواد په زیاترو محکمو کې رامنځته شوي، په ځانګړې توګه هغه محکمو کې چې د جلسو تالار ولري او د شرعي اصولو پر بنسټ ټولې قضایي جلسې په علني شکل د خلکو رسنیو او موصلینو په شتون کې ترسره شوي دي. نشرات او عامه پوهاوی. د قضایه قوې فعالیتونه خپل پر وخت د ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر، فیسبوک او ویب سایټ له لارې هیوادوالو ته وړاندې شوي دي. په کتبي شکل د میزان جریدې 15 ګڼې چاپ شوي او د قضایه قوې ټول فعالیتونه پکښې نغښتي دي. همداراز بیلابیل ویډیویي کلیپونه او مرکې د قضایه قوې له مسؤلینو سره او عام ولس سره چمتو او نشر شوي دي. د عادي بودیجې په برخه کې په 1443 هجري قمري کال کې د څه د پاسه د 3 میلیارد افغانیو مقدار په پام کې ونیول شو چې دا بودیجه د محاسبې مقرراتو او د بودیجې پلي کولو اصولنامې او د نقدي محاسبې تعلیمات نامې پر بنسټ قضایي اداري خدماتي منصوبینو معاشونو ورکولو او د محاکمو مصارفاتو او خدماتو لپاره کارول شوې ده. او د تعطیل په موده کې ټول پرسونل ته هم معاشات اجرا شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس د بادارو اسنادو د مدني او سوداګریزو فیصلو محصول، د قبالجاتو محصول، د قضایي چوپړونو د وړاندې کولو فیس، د عرایضو ثبتولو باندې چې کوم محصول اخیستل کېده هغه لغوه اعلان شو. او یاد خدمات اوس ټول هیوادوالو ته مفت اجرا کیږي. چې د یادولو وړ ده چې قضایه قوې 15410 جلده نکاحتونه چاپ او په وړیا ډول یې ګرانو هیوادوالو ته ویشلي دي چې مخکې له دې څخه به یاد خدمات د پیسو مقابل کې اجرا کېدل. د انکشافي بودیجې په برخه کې څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې د 1443 هجري قمري کال لپاره د بودیجې د کسر له وجې د قضایت ځواک لپاره هم پراختیایي بودیجه خورا کمه په نظر کې نیول شوې وه چې ټوله بودیجه 892,014 افغانۍ ته رسېده چې له ښه مرغه د مالي بودیجه مو د اداري معاونیت د 4 منزله تعمیر او لوازماتو په اساسي بیا رغونه چې د سترې محکمې د اداري د اساسي زیربنایي پروژو له ډلې څخه مصرف کړي دي. د یادولو وړ ده چې ستره محکمه په پلان کې لري چې د 1444 هجري قمري کال لپاره د ولایاتو د 8 ښاري او 12 ولسوالیو محکمو د ودانیو د رغولو سربیره د سترې محکمې لپاره هم اساسي وداني د دارالامان په سیمه کې جوړه کړي چې د ټولو اساسي ودانیو اټکل شوې بودیجه به څه د پاسه 4 میلیارد افغانۍ وي چې په دې وروستیو کې د سترې محکمې اداره وتوانېدله چې د چین او اندونیزیا د سفارتونو د باصلاحیته نمایندګانو سره د یادې بودیجې د تمویل په موخه غونډې ترسره کړي
چې له ښه مرغه دوی هم موافقه کړې ده چې د تفاهم نامې د لاسلیک څخه وروسته به راتلونکو کالو کې د یادو پروژو عملي چارې پیل شي. ګرانو اوریدونکو او محترمو رسنیو ته په درناوي باید وویل شي چې د سترې محکمې د تیر کال د اجراعاتو فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور په لنډیز سره ستاسې خدمت ته وړاندې شو. البته سترې محکمې د دې لاسته راوړنو په بهیر کې بیلې بیلې ستونزې درلودلې چې الحمدلله یو په بل پسې مو د مخې څخه لرې کړي. هیله ده چې په راتلونکي کال کې پرې کاملا بری ومومو. درنو حاضرینو او محترمو رسنیو او ګرانو هیوادوالو، زموږ دغه قضایي نظام چې پر قرآن، احادیثو، اجماع او قیاس او حنفي مذهب باندې متکی دی، د بشریت یو اهمه اړتیا ده چې دعوی منازعات، مشاجرات په اساسي ډول حلوي. نو ځکه د عدالت د تامین په غرض نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله او وروسته خلفای راشدینو رضوان الله علیهم اجمعین د قضایي عدالت رهبري، تنظیم او مراقبت کاوه. همدارنګه اسلامي امارت کې ستره محکمه چې د ټولو محاکمو رهبري، مدیریت او نظارت کوي، چې پروګرامونه، تصویبات، لوایح، تعلیمات نامې او فرامین صادروي او هم پیشنهادات، تقررات، تاسیسات، تعمیرات او ترمیمات اجرا کوي او د محاکمو لپاره باصلاحیته، مستعد، مجرب، بادیانت، تقوادار او امانتدار کدرونه ټاکي چې د ملت او هیواد د حقوقو، د مال، ابرو، عزت، حریت، عقل، انسانیت حفاظت پکښې خوندي وي او الهي اوامرو ته وفادار وي. موږ ټولو هیوادوالو ته چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره او د ظلم، فساد، نواهیو مخنیوي او ستاسو د مشروع حقوقو ساتنه به د یوې اهمې وجیبې او فریضې په توګه ادا کوو. ومن الله التوفیق. د سترې محکمې اداري مرستیال محترم شیخ عبدالمالک حقانی صاحب له هر اړخیزه معلومات یوه نړۍ مننه. او اوس د سترې محکمې د دارالافتا رئیس محترم شیخ عزیز الله مزاري صاحب نه په درنه هیله کوو چې د موضوع په تړاو خپل معلومات وړاندې کړي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله العظيم. محترم حاضرینو، د رسنیو محترمو کارکونکو او د قدر وړ هیوادوالو، د سترې محکمې د دارالافتا ریاست چې د سترې محکمې په جوړښت کې رامنځته شوی، د حضرت امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان په اساس د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاولی د میاشتې د 21 تاریخ نه په خپل کار باندې پیل کړ. دغه ریاست په خپل جوړښت کې رئیس، مفتیان او اداري کارکونکي لري او
لاندې مراجع کولی شي چې د سترې محکمې د مقام د لارې د دارالافتا د ریاست څخه استفتاء وغواړي. اول محاکم او د سترې محکمې ادارات، دویم دولتي او غیر دولتي ادارې، دریم حقیقي او حکمی اشخاص. خدا چې استفتاء غواړي دا به د سترې محکمې د مقام د لارې د سترې محکمې د دارالافتا ریاست ته وړاندې کیږي. د دارالافتا اداره دغه ریاست عموماً لاندې دندې لري. اول، د سپارل شویو استفتاګانو شرعي فتوا تنظیم، ترتیب او برابرول، چې دغه فتوا د تنظیم ترتیب نه وروستو د سترې محکمې مقام ته محول کیږي او د هغې لارې نه بیا اړوند مراجعو ته لیږل کیږي. دویم، د غیر مسلمان د اسلام راوړلو په صورت کې په اسلام د مشرف کېدلو تصدیق. او دریم، اجمالاً د ټولو هغو دندو سرته رسول چې د سترې محکمې د مقام او یا د عالی شورا لخوا ورته وسپارل شي. د دو ترڅنګ د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس چې په 1443 هجري قمري د څلورمې میاشتې په 28 تاریخ د ناستې په طرز کې ترتیب شوی څو موضوعګانې بیان شو. د تیر فاسد حکومت په وخت کې نهایي شوي فیصلې چې قانع جانب اوس اجرا غواړي او هغه فیصلې چې په تیر فاسد حکومت کې ابتدایه او مرافعه شوي وي خو نهایي شوي نه وي، په دې اړه باید څه وشي. د دې فیصله داسې وشوه دغه اوله موضوع کې که چیرته تطبیق نه و شوی هغه د سترې محکمې د دارالافتا ریاست ته ولېږدول شي، هغوی د تحقیق وکړي، کله شریعت خلاف وي نو بیرته د سره جریان ورکړي او که د شریعت موافق وي نو ورته تطبیق دي کړي. په دې ځای کې دا هیوادوال باید په دې موضوع باندې ښه خبر وي. په تیر حکومت کې چې کومې فتوی، کومې قضیې یا دوسیې په محاکمو کې د جریان لاندې وي او تطبیق شوي نه وي، که ابتدایه محکمه یې وه نو مرافعې ته به ځي، که مرافعه یې شوي وي هغه به تمیز ته ځي. دا چې نهایي شوي وي او یا قطعي وي، تطبیق شوي نه وي او عارض محکوم له وي، قانع جانب وي او دی غواړي چې دغه فتوا دی، دغه دوسیه دی د ما په حق کې فیصله شوې ده او دا دی راته تطبیق شي، نو دا به د امیر المؤمنین صاحب د دې فرمان په اساس دارالافتا ریاست ته لیږدول کیږي. دارالافتا ریاست به د اداري نواقصو ته ګوري نه، ځکه د هغوی اداري نواقص څنګه چې حکم کې تغییر او تبدیل نه راځي او مسلمانان هیوادوال په تیره اداره کې ډیر ځورېدلي، په یوه دوسیه باندې په کلونو وختونه تیر سوي، نو په دغه بنیاد باندې شرعي اړخ یې دوی څیړي. که چیرته زړه فیصله د فقه حنفي مطابق وه، د شریعت مطهره سره تطابق درلود، نو بیا د دارالافتا ریاست د تطبیق امر ورکړي. او که چیرته هغه فیصله د شریعت سره موافقه نه وه، اصول د شرع نظرانداز سوي نه وو، نظرانداز سوي وه، د فقه حنفي د راجح او مفتابه قول مطابق فتوا نه ورکړ سوي،
مخکنی حکم د حضرت امیر المؤمنین صاحب همدغه و چې بیرته د سره جریان ورکړی شي، یعنی دا به ابتدایي محکمې ته ځي او بیا به توی مراحل خپل دا سر ته رسي. خو اوس د هیوادوالو د هوساینې په خاطر د دوی د اسانتیا دپاره د حضرت امیر المؤمنین د شفقت په اساس چې دغه مسلمانان مخکې ډیر ځورېدلي او وخت ورباندې ډیر وتلی، داسې دوسیې موږ لرو چې 14 کاله یې تیر کړي دي او لا تر اوسه فیصله شوې نه ده. 14 کاله یې وتلي دي، محاکم ثلاثه یې شوي دي، فیصلې باندې 4-5 کاله وتلي دي، خو لیکن تطبیق شوې نه ده. نو بناءً د سترې محکمې د دارالافتا ریاست ته د ځانګړې محکمې حیثیت یا د یوې اختصاصي محکمې حیثیت په دغو مسائلو کې ورکړل شوی دی چې د سترې محکمې د دارالافتا ریاست به په خپله دغه مسایل څیړي او دوی به ورته فیصله کوي او دغوی به ورته ابلاغ کوي او بیا به تطبیق دپاره د سترې محکمې د مقام لخوا اړوند تمیز ته دا لیږلی کیږي او دا فرمان په 5 د 12/1443 هجري قمري په 12 مادو کې دا ترتیب شوی او دې کې حکم هم همدغه دی. د ځانګړې محکمې کاري طرز العمل د هغو فیصلو لپاره چې پخوانۍ اداره کې نهایي یا قطعي سوي وي لیکن تطبیق سوي نه وي. د دې ترڅنګ د هیوادوالو د هوساینې او د اسانتیا دپاره د حضرت امیر المؤمنین د شفقت په اساس د 1 کال دپاره په هر ولایت کې د هغه ولایت د دغسې مسئلو په خاطر د دغسې دوسیو په خاطر یوه ځانګړې محکمه د دارالافتا د ریاست د چتر لاندې چې یو به پکې قاضي وي او یو به پکې مفتی او محرر وي دا جوړیږي. د 1 کال دپاره به دوی ته به دغه قضایت ورکول کیږي صلاحیت چې د خپل ولایت دغه مسئلې چې په تیر حکومت کې دغه دوسیې نهایي یا قطعي وي دوی به یې څیړي. که چیرته د شریعت مطابق وه د تطبیق امر به ورکوي او که شریعت سره ټکر درلود دا بیا د ځانګړې محکمې حیثیت لري، دوی به په خپله ورته فیصله کوي. په دغه بنیاد باندې تر اوسه پورې د دارالافتا ریاست چې کومې مسائل موږ ته راغلي دي دوسیې مو د کار لاندې نیولي هغه ډېرې زیاتې دي. په مجموع کې 1400 موږ وارده دوسیې لرو. دا هغه دوسیې دي چې په زړه اداره کې یا قطعي سوي دي او یا نهایي دي. په دې کې داسې دوسیې هم شته چې 3000 ورقې لري، 2000 ورقې لري، خو دارالافتا ریاست دې ته متعهد دی چې دا به صحیح ګوري او کومه فریضه چې ورته متوجه ده هغه به په صحیح شکل باندې سرته رسي. د دغو 1400 وارده شوي دوسیې مکتوبونه، متحد المعال او نور مکاتیب دا اجرا شوي دي. په تعداد د 410 شرعي فتواګانې صادر شوي دي په باره د هغه دوسیو کې چې د سترې محکمې د دفتر د مقام د ریاست لخوا مونږ ته رالیږل شوي دي. په تعداد د 50 مکتوبونه د دوسیې د اوراقو د تکمیل دپاره لیږل شي. کله یوه دوسیه اوراق تکمیل نه وي نو بیا موږ غواړو چې دا دوسیې اوراق د مرجع نه مکمل په مسؤونه اصولي طریقې باندې ټوله دوسیه راسي او بیا موږ په هغې کې فیصله وکړو. په تعداد د 55 دوسیې چې تکراري راغلي او د هغې په حق کې یو ځل مخکې فتوا صادره شوي وي مربوطه مراجعو ته واپس لیږل شوي او فی الحال دا اوس
په تعداد د 12 موارد دوسیې دا د غور لاندې دي. هیوادوالو ته د رسنیو محترمو کارکوونکو ته او حاضرینو ته موږ د دې ډاډ ورکوو څنګه چې دا یو شرعي مسؤلیت دی. زمونږ اسلامي امارت دا یو اسلامي نظام دی، شریعت مطهره ته متعهد دی او د اسلامي نظام ثبات او د اسلامي نظام ټینګښت دا په تأمین د عدالت باندې راځي او تأمین د عدالت دا د سترې محکمې یا زمونږ او تاسو د محاکمو دا وظیفه ده. بناءً د سترې محکمې د جوړښت او د چتر لاندې چې څومره قاضیان او مفتیان صاحبان دي دا ټول الحمدلله علما دي، د فقه حنفي متخصصین دي، دوی مدرسین دي او دوی دې ته متعهد دي چې د شریعت مطابق به دا خپل فیصلې هیوادوالو ته په ډیر لنډ وخت کې څومره چې ممکن وي دا وړاندې کوي. او په دې باب کې به مونږه په یو حالت کې هم خپل کوششونه دا نه سپمو. د ستاسو معاونت او د اله العالمین توفیق غواړو. وصلی الله علی النبی الکریم. د سترې محکمې د دارالافطار رئیس محترم شیخ عزیز الله مظهري صاحب له معلومات یوه نړۍ مننه او اوس د موضوع په تړاو د خبریالانو پوښتنې اخلو. له ټولو درنو جلالستانو نه هیله کوو تر ډېره بریده موضوعات واضح شو چې صرف یوه پوښتنه مطرح کړي چې ټولو ته نوبت ورسیږي. په پیل کې د سولې غږ شبکه مهرباني اخر قطار. ډېره مننه. زما پوښتنه په د دې هغه مجرمین چې تاسو تر اوسه کوم نیولي دي واضح نه شوه چې په دوی باندې شرعي حدود جاري شوي دي که نه. مثلا یو څوک په غلا نیول کېږي، لاس کټ کېږي یا په دوره وهل کېږي یا سنګسار کېږي، که دغه لږ وضاحت ورکړي په دې تړاو. محترم که سوال واضح وکړي په فصاحت او بلاغت باندې دلته نږدې راشي موږ هغه ولیکو. دا سوال دی بیا تکرار کړه لږ ذره واضح و. پوښتنه مې دا شی ده چې تاسو کله چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، محکمه فعاله شوې ده، کوم مجرمین مې چې نیولي دي په هغو شرعي حدود جاري شوي دي او که جاري شوي څومره نفر دي؟ که دا واضح کړي. اوس واضح شو انشاءالله. شیخ صاحب پژواک خبری اژانس. ډېره مننه اجرت الله کاکړ. ما د پژواک خبریال شیخ صاحب حقاني نه زما یو پوښتنه ده. دوی ویل چې تیر کال تقریبا 14,000 قضیې ثبت شوي دي. آیا په دې کې د حکومتي چارواکو قضیې هم شته؟ او که چیرې حکومتي چارواکي په ځینو قضیو کې ښکیل شي نو د سترې محکمې موقف به یې په وړاندې صحیح، ځکه که تاسو په خپلو خبرې کړئ چې دا یو خپلواکه اداره ده. ډېره مننه. شمشاد تلویزیون تاسو موضوع حل صحیح. ځوانانو رادیو. په بخښنې سره زما سوال د شیخ صاحب عزیز الله څخه دی. د اوس مهال کې خلک چې ډېرې سرګردانه کړي دا اوسنۍ ګرویګانې دي د کورونه البته دا کې چې ملان په تلویزیونو کې یو قسم فتوا ورکوي، څوک بل قسم فتوا ورکوي. په دې اړه سترې محکمې ته کوم موضوع درغلې ده چې تاسو په دې اړه فتوا ورکړئ چې دا آیا جایز دي که یا ناروا دي؟ مننه. وروستۍ پوښتنه د سلام وطندار رادیو. تشکر جناب شیخ صاحب. اول در قسمت مشخصا بگوین که استرا محکمه بر اساس کدام قانون واحد فعلا کار خود ادامه میده و راهکار به خاطر ساختن یک تدوین یک قانون واحد وجود داره؟ و در قسمت کار قاضیان زن هم یک معلومات بدین که موقف امارت اسلامی چی هست؟ و همچنان در این اواخر شما شاهد بودین یک قضیه هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شد، قضیه اتهامات بر علیه جناب خوستی و همچنان یک دختری به نام الهه. این قضیه به شما رسیده و اگر رسیده چگونه بررسی خواهد کردین؟ بسیار زیاد تشکر. تشکر. مهرباني سوالونه همدغونه وه. اوس شیخ صاحب تاسو ځوابونه ورته ووایئ. نورې پوښتنې نشته. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله پوښتنه چې کوم مجرمین نیول سوي دي
او یا کم حدود اجرا سوي دي د اسلامي امارت شرعي اصول او قوانین دا هغه الهي قوانین دي، هغه مثبت قوانین دي چې د هغه له مخه څخه هر څوک چې جنایتکار وي او مجرمین وي هغه د خپلو اصولو و مقرراتو سره مطابق نیول کیږي او د حدودو د اجرا په باره کې زموږ اصول او د امیر المؤمنین حفظه الله هدایت دا دی چې که مجرمین ونیول سي پر هغه باندې شرعي اثباتي دلایل او فیصلې د شریعت د قوانینو مطابق وسي، امارت اسلامي ودې ته ژمن دی چې د قصاص فیصلې، د حدودو فیصلې، تعزیراتي فیصلې د الله د قانون او د هدایت مطابق اجرا کوي او اجرا کولای شي. خدا چې ابتدایي حالت دی د محاکمو تشکیلات ابتدایي دي او مراحل د حدودو او د قصاصونو او د تعزیراتو دا تر نهایي درجې تر درېیمې محکمې یعنې تر تمیز پورې او بیا د امیر المؤمنین حفظه الله تر تصویب پورې اړه لري. نو دغه جریانات که تام شي، امارت اسلامي و د حدود اجرا او هغه قصاصونه او تعزیراتو ته ژمن دی. تعزیراتي فیصلې په ډیرو مواردو کې په علني مجالسو کې اجرا سوي دي. د دویم سوال جواب زموږ مسؤلین چې دي هغې د خپل مسؤلیت د اخیستنو سره دا اعلان کړی دی که پر موږ باندې هر څوک حق ولري موږ و الهي عدالت ته حاضر یو او د دې عمله چې دا 20 کاله جهادونه کړي دي، علما دي، فداکاري کړي دي، د اسلامي الهي قوانینو د تطبیق او د تنفیذ دپاره شهادتونه ورکړي دي. لله الحمد موږ تر اوسه په محاکمو کې د غټو مسؤلینو کومې دوسیې او یا د دوی د جرایمو یاداشت نه لرو او په آزاده فضا کې موږ ټولو هیوادوالو ته دا اعلان کوو که هر څونې مسؤلین د مشرتابه غټ مسؤلین و سرپرستان وي په عامه فضا کې که پر دوی باندې یا حقوقي یا جزایي مسله ولري هغه به تر الهي عدالت لاندې کیږي. دریم سوال بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګري نه د سوال نه ما دا وفهموله چې دی وایي په دې رسنیو کې د مختلفو مفتیانو نه مسائلو تپوس کیږي او هغوی بیا په دغه اړه کې مختلف نظرونه لري. په دې باب کې اول خو موږ باید دا ووایو چې هر مفتی صاحب په دې باندې مکلف دی چې کله دته سوال متوجه کیږي دی باید په تشهی او په تلهی سره جواب ورنکي. کیف متفقا د کتاب او د فتاوا د کتلو نه بغیر په عدم تدبر سره باید جواب ورنکي او بیا هغه څه په جواب کې ووایي چې هغه زمونږ او تاسو
په حنفي فقه کې مفتابهي او راجح قول وي او د هغې ترڅنګ باید مفتي زمونږ او تاسو د ګران وطن او د دې وطنوالو په عرف او په عادت باندې هم خبري بناءً په دغه سلسله کې دغه معینه موضوع لا تر اوسه دارالافتا ریاست ته نه ده محوله شوې خو څه وخت مخکې د سترې محکمې په عالي شورا کې د اطلاعاتو او د کلتور په غوښتنه باندې داسې تصمیم ونیولی سو د دې لپاره چې د هیوادوالو مشکلات حل وي د محاکمو په باب باندې د هغوی نظر همیشه اخیستل شوی وي او جواب ورته ویل شوی وي دوه مشران شیخ صاحبان د محکمې په باره کې د سترې محکمې او د محاکمو د جریاناتو په باره کې به رسنیو ته ځي د ملي رادیو تلویزیون لخوا به هیوادوالو ته د محکمې په باره کې معلومات ورکړي په فارسی شعبه کې شیخ صاحب محمد شریف حقانی او په پښتو ژبه مفتی صاحب عتیق الله او دغه مسائل په باره کې چې خلکو ته مسائل متوجي وي استفتاګانې هغوی کوي دلته دارالافتا ته چې مسائل راځي دا خو نو قید وارده لري په ترتیب باندې ښودل کیږي خلکو ته یو عاجله استفتا پیښوي او هغوی غواړي جواب عاجل وسی نو بیا د عالی شورا په ثوابدید او د سترې محکمې د قاضي القضات په امر زه شیخ عزیز الله مظهری د سوال او د جواب یا د فتواګانو د جواب د پاره وټاکل سوم خو لا تر اوسه موږ سره هغوی رابطه نه ده کړې ان شاء الله دوی به په دې باندې کار کوي او د هیوادوالو دغه مشکل به حل سي او بیا به ان شاء الله تعدد د فتاواو نه وي د ثابت او موثق مرجع نه به یوه فتوا په یوه موضوع کې صادریږي د څلورم سوال په جواب کې مفتی عبدالرشید صاحب د دارالانشاء عمومي رئیس بسم الله الرحمن الرحیم دغه ملګري د سوال په جواب کې به ووایو زموږ ټول محاکم چې کم کارونه وړي دا د اصول له مخې مخته وړي نو هر قضیه چې حقوقي او که جزایي د قضیې جانبین چې هر څوک وي چې کله مربوطه محکمې ته مراجعه وکړي مربوطه محکمه د شرعي اصولو په رڼا کې په هغه کې فیصله کوي د یوې موضوع او بلې موضوع فرق نشته دې ته نه کتل کېږي چې په دې قضیه کې یو جانب څوک دی او بل جانب څوک دی اصول د ټول دپاره یو دی لکه مخکې شیخ صاحب محترم وویل نو دغه معلومه قضیه چې ملګري پوښتنه وکړه دا که زموږ مربوطه محکمې ته راجع سي یو طرف مراجعه وکړي زموږ مربوطه محکمه به په نوموړې موضوع کې د شرعي اصولو سره سم اقدام او اجراءات وکړي او وروستۍ پوښتنه ده د ښځینه قاضیانو د کار د دوام په اړه باندې یوه پوښتنه مطرح شوه د وروستنۍ پوښتنې په جواب کې زموږ د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو عمومي رئیس مفتي صاحب حزب الله بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا لله الحمد زموږ قضایه قوه په افغانستان کې فعلا شپږ ویشت سوه قضایي بستونه موږ لرو 2600 او د تیر جمهوریت په وخت کې قضایي بستونه 2670 کسان وو چې فقط په 70 کسانو په تعداد باندې تفرقه او تفاوت راغلی دی
نو د یو نظره که موږ وګورو زموږ قضایي بحثونه الحمدلله کافي دي د مشکلاتو د حل لپاره. او د ښځینه قاضیانو په متعلق باندې چې تاسو کومه پوښتنه کړې ده، فعلا چې په قضایي بحثونو کې په تیر جمهوریت کې کومو ښځینه قاضیانو کار کوي، هغو د یو ورکړل سوي خاص موادو په رڼا کې خپلې فیصلې صادرولې. خو البته هغه فقهي قوانین او شرعي معلومات په هغو کې ښځینه قاضیانو پوره معلومات نه درلودي، او دوی نشي کولی چې په فقه حنفي باندې د خلکو ترمنځ فیصلې وکړي. دا یو حقیقت دی. موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې کومې ښځینه قاضیانې چې په قضایي بحثونو کې راغلي وې، هغه د دغه وسیع معلوماتو څخه بېخبره پاته دي، او هغه دغه معلومات د ځانه سره نه لري چې د متخاصمینو په منځ کې یا یو منازعه مخته راځي او د هغو د مشکل حل د فقه حنفي په رڼا کې وکړي. دا یو عمده لامل همدا دی. او دوم شی دا دی چې لله الحمد تر اوسه پورې موږ دا ضرورت نه دی احساس کړی، دا ضرورت مو نه دی درک کړی چې د ښځینه قاضیانو چې ضرورت پیدا سي او هغه دې نورې راسي او په محاکمو کې دې خپل وظیفه سرته ورسوي. دریم لامل دا دی چې اسلام دین ښځو ته ډېر د قدر او د احترام په سترګه ګوري، او ښځینه ته ډېر عزت ورکړی دی، قدر او احترام یې ورکړی دی، او د دې لپاره د ستر مسله ده. او په تېره اداره کې چې کومې شعبات یا کومې ادارې جوړې سوي دي او کوم دفترونه جوړ سوي دي، هغه داسې یو خلط نظام و، په هغه کې د ستر او د حجاب ډېر مراعات نه دی سوی. نو په همدغه اساس باندې دغه زمینه تر اوسه پورې مساعده نه ده چې د دې لپاره یو خاص ځای مقرر سي او په هغه خاص ځای کې دوی خپلې چارې سرته ورسوي. مننه. په پای کې یو ځل بیا د سترې محکمې اداري مرستیال محترم شیخ عبدالمالک حقانی صاحب د پناه له نورو محترمو غړو او ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه. زموږ خبري ناسته پاتې ورسېده. پاتې ورځ مو بخیر.